أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ایا کله چې توسه ته په احد کې یو مصیبت در ورسېده چې یقینا توسه د هغه د چند مصیبت کوپاره تر رسولی و توسه وویل دا لکه مروغای ته ورته ووایه دا د توسه د نفسینې له طرفه دی بېشک الله تعالی په هر شي باندې ښه قادر دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. او توسه ته چې څه مصیبت در ورسېده په هغه ریځ کې چې دوی ډلې یو بل ته مخامخ شولې نو دا د الله تعالی په حکم سره و او د دې دپاره چې هغه الله تعالی مؤمنون معلوم کړي. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. او د دې د پورا چې هغه الله تعالی هغه کسون معلوم کې چې نفاق یې کړی دی او دوی ته وویل شول چې روڅئ د الله تعالی په لار کې جنګ وکئ یا دفاع وکئ. دوی ویل که چیرې میش په جنګ پوهېدلی نو میش به خامخا ستاسې پیروي کړې وه. دوی په دغه ریځ کې ایمان ته د نږدې کېدې په نسبت کفر ته زیات نږدې وي. دوی په خپلې خولې سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې یې نشته او الله تعالی په هغه څه ښه عالم دی چې دی یې پټوي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هغه کسون چې د خپلې وروڼې په باره کې وویل او خپله د جنګ نه نوست وي که چیرې هغې زمیش خبره منلې وای نو نه به وژل کېدل. ته ورته ووایه نو تاسې د خپلې ځانونو نه مرګ لرې کوئ که چیرې تاسې رښتیني یئ.